د پاکستان طلب نامه یک ټلویزیون د 12 بجو خبري ټولګه ته خراغلاس نن سه شنبه د لړم یا اقرب وشتمه چې د نومبر میاشتې 13 نیټه سره برابر ده. په پیل کې هم د مهمه خبرونو سره ټکی پښتانه کاروان پر مخ نیول دا د دې ضروري و چې موږ د خانشین د قاتلانو پر سر ختلي و. اکسترا له جنگیالیو سره باید خبري وشي نه جګړه. محمود خان اکسترا ویلي چې په سیمه کې روان ناامني د خبرو تر لارې حل کېدای شي او باید له هرې وسلوالې ډلې سره د سولې لارې ولټول شي. मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था. د صندوق عملیات یوازې یو نمایشي تمرین و چې پاکستان ته د هند خبرداري صندوق عملیات یوازې یو خبرداري وو او که پاکستان خپل کړنې سمې نه کړې هند به ورسره د یو مسؤل هیواد په څیر چلند وکړي. او امریکا به پر سعودي عربستان 48 F-15 الوتکې وپلوري. اوس هم بشپړ خبرونه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اکسترا ویلي چې په سیمه کې روانه ناامني شخړه او تاوتریخوالی د خبرو اترو له لارې حل کېدای شي او باید د هرې وسلوالې ډلې سره د سولې لارې ولټول شي. اکسترا دا څرګندونې په خپل ایکس پاڼه کې کړې دي. نوموړي ویلي چې بلوچستان پښتانه او د ټي ټي پي وسلوال د پاکستان د جوړښت برخه پاتې شوي دي او باید د مذاکراتو میز ته راوستل شي، نه دا چې د جګړې له لارې د موضوع حل شي. اکسترا خبرداری ورکړی چې د سیمې امنیتي وضعیت کې هر ډول حساس کړکېچ د لویو خطرونو لامل کېدای شي او زیاته کړې ده چې په سیمه کې ګټې طبیعي شتمنۍ او نړیوال رقابتونه شته او که سیمه د جګړې په ډګر بدل شي پایلې یې د ټولو لپاره به سختې وي. اکسترا دغه راز یادونه کړې چې د سیمې د امنیت او پرمختګ لپاره بین الافغاني، بین البلوچي او بین پښتني ګډ فهم، سیاسي هوکړې او سوله ییزې لارې مهمې دي ترڅو د نوموړي پر وینا د تاوتریخوالي نه د خلکو راتلونکی خوندي پاتې شي. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې په یوه اعلامیه کې له پاکستانه غوښتي چې د افغان سوداګرو بروړونکو لاریو ته اجازه ورکړي. په دې اعلامیه کې راغلي چې دا کار باید لا زیات مالي زیان د مخنیوي لپاره وشي. دوی له پاکستاني لوري دا هم غوښتي چې له افغانستان سره باید ټولې سوداګریزې لارې پرانیستل شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي لارو د اوږدمهاله تړل کېدو له امله په سیمه کې سوداګریز وضعیت لا جدي بحران سره مخ شوی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنعت ګډې خونې د پاکستان له حکومته غوښتي چې د سوداګریزو موادو د لیږد او ترانزیت لپاره تړلې لارې ژر تر ژره بیرته پرانیزي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ روان سوداګریز بحران لا پسې ژور نشي. یادې خونې په خپره شوې اعلامیه کې ویلي چې اوسمهال زرګونه باروړونکي لارۍ په پاکستاني بندرونو او تمځایونو کې درېدلي او د ورځې په سر د هرې لارۍ له 150 څخه تر $200 پورې د بندر، تمځای او نورو لوجستیکي مصارفو بار پرې لویږي. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د لارو تړل کېدل او د تجارت فلج کېدل د پاموړ مالی تاوان اړوي او ستونزې تر ټولو ډیر پاکستاني سوداګرو ته رسیدلې دي. بلخوا افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزی ویلي چې د افغان سوداګرو شاوخوا 12,000 کنټینر تجارتي توکي د کراچۍ او نورو بندرونو په ساحو کې ایثار پاتې دي او د هر ورځې په تېرېدو مالي زیانونه څو برابره کیږي. متاسفانه یوازې که دروازه های پاکستان برای ما باز باشه و دروازه های افغانستان برای تجارای پاکستانی باز باشه، محکم میبندند که نباشه خدا نخواسته به مردم غریب مظلوم، به 4 نفره که در زمین ها کار میکنن، دهقانی میکنن، زراعت میکنن، راه را باز میکنن که نشه که برای مردم فایده برسد. بسیار متاسف هستیم. حقیقت اگر 12,000 کانتینر ما فعلا در کراچی و بنادر بند است.
د اکتوبر له 12 وروسته هغه مهال چې د افغان او پاکستاني پولیسو ترمنځ نښتې رامنځته شوې د تورخم او چمن په ګډون ټولې مهمې سوداګریزي او ترانزیتي لارې تړل شوې د راپورونو مخې تر دې دمه لږ 300 میلیون ډالرو په ارزښت تاوان دوړو غړو سوداګرو ته رسیدلی دی. د هند پوځ لوی درستیز پاکستان ته په یو تند پیغام کې ویلي چې د سندر عملیات یوازې یو خبرداری و او که پاکستان خپلې کړنې سمې نه کړي هند به ورسره د یو مسؤل هیواد په څیر چلند وکړي. نوموړي ویلي چې د سندر عملیات یوازې یو نمایشي تمرین و چې په 88 ساعتونو کې پای ته ورسید. نوموړي ټینګار وکړ چې هند د هر ډول وضعیت د کنټرول لپاره چمتو دی او که پاکستان یې اړ کړي نو هندي پوځ به ورته وښیي چې له ګاونډیو سره څنګه مسؤلانه چلند کیږي. मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था. د سندور عملیات یوازې یو نمایشي تمرین و چې په 88 ساعتونو کې پای ته ورسید. هند د هر ډول وضعیت د کنټرول لپاره چمتو دی. زه یو ځل بیا ټینګار کوم چې د پاکستان سره ترهګرۍ او خبري یو ځای نشي روانېدی ځکه چې پاکستان لا هم د دولت له ملاتړ برخمنه ترهګرۍ تمویلوي. هند خبرداری ورکوي چې د مخنیوي ځواک هغه وخت کار کوي کله چې سیاسي اراده پر پوځ باور او لازمه نظامي وړتیا موجوده وي او هندي پوځ اوس مهال د دغو ټولو برخو برخمن دی. ये है कि जो डिसीजन मेकिंग है या जो आपने निर्णय लेना है उसके लिए समय बहुत कम है. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر شوی خبرپاڼه کې ویلي چې په دې ټلیفوني خبرو کې د دواړو هیوادونو د اړیکو او د سیمې د روان وضعیت په اړه بحث شوی دی. عباس ارغچي یو ځل بیا ټینګار کړی چې ایران د سیمې د سولې او ثبات د ساتلو لپاره هر ډول همکارۍ ته چمتووالی لري. ارغچي همدارنګه ویلي چې هیوادونه باید د شخړو د حل لپاره د خبرو اترو بهیر پیاوړی کړي. د خبرپاڼې له مخې امیر خان متقي د ترسره شوو ډیپلوماټیکو هڅو ستاینه کړې او زیاته کړې ده چې د سیمه ییزو بحثونو دوام کولی شي د وضعیت په ښه والي کې مرسته وکړي. له دې وړاندې ایران اعلان کړی و چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کړکېچ د کمولو لپاره د یوې سیمه ییزې ناستې د ترسره کولو نیت لري. د شانګهای د همکارۍ سازمان سرمشریزه تېره ورځ په مسکو کې پیل شوه. د روسیې رسنیو راپور ورکړی چې په دې 2 ورځنۍ سرمشریزه کې به د سوداګرۍ، اقتصادي پانګونې، کلتوري او بشري همکاریو د پراختیا په څیر مسلو باندې بحث وشي. مسکو نن او سبا د شانګهای همکارۍ سازمان سرمشریزه کوربه‌توب کوي. د بهرنیو رسنیو د راپورونو له مخې دا سرمشریزه به د روسیې د لومړي وزیر میخایل میشوستین په مشرۍ ترسره شي او د سوداګرۍ، اقتصادي پانګونې، کلتوري او بشري همکاریو پر زیاتوالي به تمرکز وکړي. افغانستان د دې غونډې څارونکی غړی دی خو لا تر اوسه روښانه نه ده چې د اسلامي امارت استازي به په دې غونډه کې ګډون وکړي او که نه. د راپورونو له مخې د سازمان د غړو هیوادونو سربیره تمه کیږي چې د خبرو اترو شریکو هیوادونو، څارونکو هیوادونو، د خپلواکو هیوادونو د مشترک المنافع غړو او د اوراسیا اقتصادي تعدیل ورپوړي استازي هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. که اگر در این سازمان اینها شرکت کنند میتوانند که با کشورهایی که عضویت از این داره رابطه اقتصادی خوبتر مهیا بسازد و بتوانند از آنها استفاده کنند و تا بتوانیم از مشکلات اقتصادی که امروز ما رو بروستیم، راههایی که بسته شدن با کشور پاکستان، ما میتونیم از این راه هم به سرحدات خارج مرزی هم برسیم. د سازمان په خوا د افغانستان د وضعیت د بیاکتنې لپاره غونډې کړې دي. له دې غونډو په یوه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر او د سازمان غړو د ترهګرۍ او د نشې توکو له قاچاقه د یو خپلواک بېطرفه سولیز هیواد په توګه د افغانستان د بیارغونې د پروسې ملاتړ باندې ټینګار کړی دی. نشست سران سازمان همکاری‌های شانگهای از نظر سیاسی و ژئوپلیتیکی برای منطقه و جهان اهمیت دارد. د شانګهای همکارۍ سازمان چې یو سیمه‌ییز سازمان دی چې د امنیت، اقتصاد، سیاست او کلتور په برخو کې د څو اړخیزو همکاریو لپاره رامنځته شوی، په 2012 کال کې د دې سازمان څارونکی غړی شو. اوس هم څو لنډ بهرني خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې پلان لري سعودي عربستان ته F-15 پرمختللې جنگي الوتکې وپلوري. د ټرمپ د څرګندونې هغه مهال راڅرګندې شوې چې سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د رسمي سفر لپاره واشنګټن ته روان دی.
د سعودي لخوا راپور ورکړل شوی چې دوی د 48 داسې الوتکو غوښتنه کړې چې د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت یو تړون جوړوي. سعودي عربستان غواړي د دې الوتکو له لارې خپل هوایي ځواک عصري کړي او د سیمه ییزو ګواښونو پر وړاندې خپل دفاعي وړتیا نور هم پیاوړې کړي. ټرمپ اعلان کړی چې سعودي عربستان ته به دا الوتکې وپلوري چې که عملي شي په منځني ختیځ کې د پوځي توازن پر بدلون اغیزه ولري. خو دا معامله د امریکا دننه او نړیوالو سیاستونو او امنیتي محدودیتونو سره مخ شوې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ پلان تصویب کړ. روسیې او چین چې د ویټو حقونه یې درلودل له رایې ورکولو یې ډډه کړې ده او په دې ترتیب یې د دې پریکړه لیک تصویب ته لاره خلاصه کړه. د دې پریکړه لیک په اساس سیمې ته د نړیوالو ساتونکو ځواکونو د استولو اجازه ورکول کیږي. اسرائیل او د فلسطین حماس تېره میاشت د غزې لپاره د ولسمشر ټرمپ د 10 مادهیز پلان لومړۍ مرحله ومنله چې په 2 کلنه جګړه کې د اوربند او د بندیانو د تبادلې غوښتنه یې کوله. خو د انتقالي ادارې د جوړولو او د هغو هیوادونو د ډاډمنولو لپاره چې غزې ته سوله ساتي ځواکونه لیږي د یاد پریکړه لیک تصویب اړین و. پریکړه لیک وایي چې د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه کولی شي د ولسمشر ټرمپ په مشرۍ د سولې شورا سره یو ځای شي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو بیان کې د ملګرو ملتونو لخوا د دې پریکړه لیک له تصویبېدو هرکلی کړی دی. له تاسو خپل ټول همکارانو نه په مننې سره زموږ د 12 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.